طالبان وايي مشر یې امر ورته کړی چې ټولې پریکړې د شریعت له مخې کوي. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. درنو لیدونکو که غواړئ د تازه او مهمو پیښو څخه خبر شئ نو همدا اوس د سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. طالبان وايي مشر یې ورته امر کړی چې ټولې پریکړې د شریعت له مخې کوي او په وینا هغه قوانین چې د خلکو لخوا جوړ شوي د تطبیق وړ نه دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې مشر هیبت الله خونزاده د څرګندونې په کندهار کې د والیانو یوې غونډې ته وینا کې کړې دي. په خبرپاڼه کې د طالبانو د مشر له خولې همدا راز ویل شوی چې په واکمنۍ کې د خلکو په غوښتنه او د هغوی له مزاج سره سمې پریکړې نه کیږي او په وینا یې طالبان د خپل مشرتابه پر هغو پریکړو اعتراض نه کوي چې له شریعت سره برابرې وي. طالبانو د خپل مشر په نامه دا څرګندونې داسې مهال خپرې کړې چې تیر کال د واک د لاندې کولو په لومړیو کې ویلي وو. دوستانو زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځای پورې وو. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره د سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.